ستا په بیلتون دومره غمجن یما چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې خوږمن یما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غمجن د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا لتاسې دومره ګیلمن یما چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې خوږمن یما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غمجن. زه د شمالي وزیرستان تحصیل دوسلي اسدخیلو اوسیدونکی یم. ډیویژن مرزمک دی. تعلیم مې تر دویم ټولګي پورې زده کړې کړي دي په خپل سکول کې. خپل شخصي ښوونځی مې درلود په هغه کې مې زده کړې کړي تر دویم ټولګي پورې. نو نوم مې حضرت نعیم دی خو خلک مې په ګیلمن پښتین باندې پیژني. ګیلمن خو به زه دا ووایم چې یو د قام نه ګیلمن یم چې دوی ولې سره په اتفاق کیږي نه، ولې راټولیږي نه، ولې په یوه خوله په یوه زړه نه ځي، ولې د یو بل پښې وایي، ولې په دې مصروف دي چې یو څوک مخکې لاړ شي د ده به زړه دغه وي چې دا ولې در ما مخکې لاړو. موږ خو په داسې وطن کې رالوی یو چې دې ته بیخي چا اوزګار نه کړو چې موږ د دې دپاره سوچ وکړو چې زما نه دې څه شی جوړ شي. ځکه د وطن حالات داسې وو چې موږ به هر وخت په دې سوچ کې وو چې داسې به کوم ځای وي چې موږ د خپل سر پکې خوندي کړو، خپل فامیل پکې خوندي کړو، خپل ځان پکې خوندي کړو. نو که حقیقت را باندې وایې نو داسې سوچ مو ځکه زه په دویم ټولګي کې وم زموږ په کلي کې داسې یوه جګړه روانه وه چې مونږ څوک په یبلو خپو، څوک تور سره د چا بچي پاتې وو په زنګو کې، څوک په څال کې وو. په داسې حالات کې مونږ د خپل کلي نه وتلی یو. خپله خاوره خو خپله خاوره ده، د پردي وطن هیڅ داسې ښې خاطرې نه لرم ځکه چې په پردي وطن کې یو خو مزدوري ده، د بل چا نوکر وې. د پښتو متل دی وایي نوکر د پلار هم ماشي بخښنې سره که نه، یو خو د بل چا نوکر وې، بل پردی وطن وي، هېڅوک د ډاډګیرنې نه وي چې ډاډ درکړي. کومه د غم یا د بل شي خبره د وطن، زموږ وطن خو د غمونو ډک دی، نو دې ته هم بیخي یوازې وي. نو زه ما تر اوسه په سفر کې 7 کاله سفر مې کړی دی، ما ښه خاطره نه ده ترې لیدلې. او د ملګرو سره چې بنډار و خپل پښتانه به و، په هغه وخت کې به دونه و چې د سړي به پام بدل شو. په زړه کې مو دا یو تمنا شته چې انشاءالله په دې دا شروع چې کومې هلې ځلې دي بالخصوص د پښتون ژغورنې غورځنګ، نور چې دا څومره پوه خلک دي پښتانه، اوس انشاءالله هیلې امیدونه نوي ټوکېدلي دي د خلکو په زړونو ذهنونو کې. نو انشاءالله زما دا امید دی چې په ډېر لنډ وخت کې لږ خواري ستونزې به وي په منځ کې، خو نور انشاءالله په دې لنډ وخت کې دا موږ چې کوم د وطن انځور وینو، کوم په ولس کې شعور بیداري وینو چې په راپارېدو ده، نو انشاءالله په لنډ وخت کې به پښتانه یو ځای کېږي. کله مهاجر شمه او کله ترهګر یا غدار، داسې ذلیل په خپل وطن یما چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې خوږمن یما چې حد نه لري. په کرغېړنو او ازغنو کرخوبې له یاره، په کرغېړنو او ازغنو کرخوبې له یاره، دومره دې تږی د دیدن یما چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې خوږمن. لر او بر پښتنو ته مې همدغه پیغام دی چې تر ټولو مهم شی یووالي ده، اتفاق دی. زمونږ د لر او بر پښتنو امن، ښه ژوند، خوشحالي، پرمختګ دا یې سره تړلی چې تر څو په افغانستان کې په بره پښتونخوا کې امن نه وي راغلی، موږ د کوزې پښتونخوا پښتانه په یو صورت هم ښه ورځ نه شو لیدلی. نو باید موږ د یو بل سره په غم هم په خوشحالۍ هم رښتیا زړه وخورو، د زړه نه